القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف فأضلهما الشيطان عنها پس را اخیول دوی لره شیطان د دې جنت نه فاخرجهما دواړه ترې نه راوویستل د دې اذلال او د ذلت مطلب څه و چا ویلی دي چې اکلا من غیر التي اشیر الیها لکه چې ما مخکې تاسو ته ویله دی د هغې ونه خوراک وکړه چې اشاره ورته نه وه شوې نو د هغې حاصل حقه و چې ما ویله دی دا محمول کړه په شخص باندې او د الله رب العزت مقصد منع وه د دې نوع نه دویمه وجه چې کوم تفاسیرو لیکلي ده چې سبب د ذلت هغه قسم و د شیطان ځکه آدم علیه السلام د دې نه وړاندې دا بالکل په خیال کې نه راتلله چې د الله په مخلوق کې به څوک د الله په ذات باندې په دروغه قسم کوي دا د هغه په تصور کې نه راتله او د دې وجه نه اکثر تفاسیرو لیکلي دي چې د دې نه لویه پاکي به دنیا کې چرته وي چې یو سړی په چا باندې دا عقیده ساتي چې دی په دروغه قسم نه کوي نو معلومه دا شوه چې آدم علیه السلام په انتهایی درجه د چا کې و د پاکۍ کې و ځکه دا عقیده درلودله چې مخلوق کې به څوک د الله په ذات باندې په دروغه قسم نه خوري نو چې کله شیطان ورته قسم وکړ وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین دوه وجې شوې دریم حق د سورة طه آیات 50 نو یا د محمول که په شخص باندې په معینه ونه باندې یا په سبب د قسم باندې دوکه شو او یا ير شو تنه د الله حکم فأضلهما الشیطان بل تفسیر مدارک لیکلی دي چې مشایخ د بخارا هغه په دې باندې قائل دي چې انبیاء علیهم السلام په خلاف الاولا کارون باندې اطلاق د ذلت کېدل شي ځکه ذلت ویل کېږي خویدل په خټه کې بغیر د قصد نه هغه د کور نه راوته د جمعات ته مانځل راځي باران شوی د خوی شو اوس دا خویدل دا د په عزمه په اراده و د عزمه اراده خو څه چې پاک جمعات ته لاړ شم څه شو خوی شو خو بیا پاتې کېږي نه سمدستي پاتېږي نو ذلت خویدل په خټکي بغیر د قصد نه نو په خلاف اولا افعال د انبیاء باندې اطلاق د ذلت سره جایز دا تفسیر مدارک لیکلي دي او د ټول علما او مشایخ د بخارا ذکر پکړل چې دا غوي د عقیده وا فاذلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه نو پسراوی وسل دې دواړو لرا داغ جنا چې و دې پای کی وقلنا ذتوبا بكم لبعض عدو ویلی من کوشي جمع استعمال کړه یا خو مراد د جمع جمع لغوی ده چې ما فوق الواحد دو تم څه ویل کېږي جمع او یا جمع استعمال شوی د پدې وجباري چې د آدم علیه السلام او داغه د بیبي په شا کې دا دومره مخلوق حکم چې د قیامت پورې روان دي بعضکم لبعض عدو ځین تاسو بعد ځین په دشمنان دي ولکم فی الارض مستقر تاسو لپاره واپس مکه کې اوسېدل وي ومتاع او نفع خصل الهین تر یو وخت فاضلهما الشیطان عنها سوال دار عزیزین تا چې شیطان خود آدم علیه السلام نه مخکې راوته چې کله سجده ونکړه نو الله ورته ویل اوزه نو بیا وسوسه څنګه ورواچوله دې کې خو یو اسرائیلی روایت دي چې هغوی وایي دی راووته او بیا یو مارو جنت ته روانو نو چې جنت کې ماران پیدا شي بیا د جهنم څخه فرق شو سړی د توجیهات ته حیران شي داخله کې ماسي په سترګو باندې ګوتې کړي وایي مارو د مار په خوله کې جنت ته ورننوته خدا اسرائیلی روایت دي ټول د اسرائیل نه رانقل شوي دي هیڅ حقیقت نه لري بنیادی خبرې درې
یو توجیه دادا چې آداب شیطان جنت نه منع کړی شوی په طریقې د کبر او د غرور او د هر نوعتو نه ممنوع نه و نو لاړ وسوسه وراچوله. دویمه دا ده چې وسوسه اچول دا یووالی د مکان نه غواړي په دې شان چې وسوسه اچونکی او وسوسه اچول شوی دواړه په یو ځای وي ځکه الله رب العزت د ابتلا دپاره د امتحان دپاره شیطان ته دا قدرت ورکړی تجري من الانسان مجرى الدم دا د انسان په رګونو کې د وینې په شان څه کېږي چلیږي نو ممکنه ده چې دا وسوسې د بهر نه وراچولي. درېمه توجیه چې کوم مولانا غلام الله خان صاحب الله دې غریق رحمت کی دا چې نن موږ او تاسو د قرآن وایو دا د دغه دوه شیخانو برکات دي چې یو مولانا غلام الله خان صاحب بل مولانا محمد طاهر صاحب د پنځپیر چې نن تاسو د درسونه څومره ګورئ دا د هغوی د محنت نتیجه ده. په دې پاکستان کې د نور ملکونو نه علاوه په دې رمضان کې د لکونو نه زیات طالبان د قرآن په درس باندې مشغول دي. تیر کال باندې یوازې پنځپیر کې 8,000 طالبان نارینه وو او 3.5 زنانه وي. دغسې بډبیرې ته ورشه دغسې چې دی نو سربند ته ورشه دې مختلفو دې درسونو ته چې لاړ شئ حیران به شئ چې یاره به دا دومره مخلوق دا د هغې دوو شیخیانو محنت و چې والته کولې د ظالم حکومت د لاسه وخوړل لیکن قرآن یې شاته نه کړ. نن یې ټوله دنیا په قرآن باندې روښانه کړله. الله دې د دوی قبرونه د نور نه ډک کړي. هغه مولانا غلام الله خان تفسیر دی جواهر القرآن ورته وایي هغه وایي دا وسوسه وه مشابهتاً بالکل مخامخ په هغه وخت چې کله دی د جنت نه راوته نو دا وسوسه آدم علیه السلام ته ورواچوله. لکه دې دنیا کې قانون داسې دی یو سړی د کلي نه ځي د کور نه ځي د تلو په وخت کې مخ راستونکي بچو او ورونو خویندو ښځې ته وایي کور والا زه خو لاړم خو زما د تګ نه وروسته به تاسو دا کارونه په نظر کې ونیسئ او د هغې ظاهري دلیل تاسې دا صورت اعراف راواړوئ سړي یقین ته پرېوځي 20 آیات نه شروع دی ورته ګورئ ویا آدم اسکن اول مخکې وګورئ قال اخرج منها ویلی الله شیطان ته وځه د جنت نه مذموما بد ویلی شوی مدحورا رټلی شوی لمن تبعک منهم چا چې خامخا تابعداري وکړه ستا د دوی نه لاملأن جهنم منکم اجمعین نو تاسو ټول نه به د جهنم ډکومه. ګورئ ویا آدم اسکن کې واو راوړي ستاسو خیال دی ورته واو په کلام عربي کې نفس د جمع دپاره راځي هغې کې معنا د مخکېوالي رستوالي نه وي. جاءني زید و عمرون کې تمام اصولین لیکي چې دا هغه وخت کې ویل هم جایز دي چې زید او عمر دواړه یو ځای راشي او دا هغه وخت ویل هم جایز دي چې زید مخکې عمر وروستی او دا هغه وخت جایز هم دي چې عمر مخکې او زید وروستی او ته به وایې جاءني زید و عمرون. د دې معنا ده چې واو د متقي جمع دپاره راځي ترتیب پکې نشته. نو دا دوه خبرې چې اخرج منها اسکن انت دا دواړه الله ورته ویلي دي. اوس دا چې کوم مخکې ده کوم وروسته ده واو په دې دلالت نه کوي. ښه آیا قرآن ته ګورئ ښه واو په دې دلالت نه کوي چې کوم یو مخکې دی او کوم یو وروسته دی. او فوسوسه کې څه راوړي او فا د څه دپاره راځي د تعقیب مع الوصل دپاره. معنا دا ده د دې امر د صادرېدو سره چې اخرج منها سمدستي وسوسه نو دا د تلو په وخت کې وراچول ښه چې کله چوټي کېده نو وایي زه خو چوټي شوم او زه خو ما ته خو رخصتي راکړه په ګورئ چې تاسو به د دې نه خوراک وکړئ که وم نه که زما په شان تاسې هم کډه په سر باندې ځئ فا یې راوړله او دا بهترینه توجیه ده سړي بالکل زړه ته وغورځېږي ځکه د قواعدو نحویو سره بالکل برابره ده امر او فوسوسه سمدستي وسوسه وه
ليبدي لهما او د دې نرسته ګور نرسته چې کوم کلمات راوړي او په باندې نه راوړي وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين او چې راکوزي بیا فور راوړي فدلهما بغرور د دې خبره د منلو سره سمدستي راکوز کړ د چانه د جنت نه ناغوي دا وسوسه مشابهتن وا دا نه د مار په خپل کې وا او نه د بهر نه وا د راتلو په ټیم کې ورته دا ویلا فاخرجهما مما كانا فيه نراوی وصل دې دوار لره راغنا چې ودا دوړه پاره کې وقلنا بتو بعضكم لبعض عدو ویل منګه کو شي ځین تاسو بعد ځین په دشمنان وي ولکم فی الارض مستقر تاسو لپاره په ځمکه کې وسیدل وی یا زید وسیدل وی او متاع الہین او مزیع اخصل تر یو وخته